نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا چې موږ د انګلیسي الفبا زده کړل او د انګلیسي الفبا د لیکلو له مخې خمیز زده کړل او د اواز له مخې مو زده کړل. یعنی چې د لیکلو له مخې پر دوه ډوله یو غټ ای بي سي بله کوچنۍ ای بي سي او د ویلو له مخې د اواز له مخې پر درې ډوله وه، یو اواز لرونکی و، بل نیمه اواز لرونکی و او بل څه وه بې غږه یا بې اوازه وه چې واول سیمې واول کنسونینټ په نامه سره یادېدل. اوس راځو که چیرې دغه توري سره یو ځای سي، د الفبا سره یو ځای سي، نو په نتیجه کې ځینې لغاتونه جوړیږي او هغه لغات په څه ترتیب ویل کېږي او څرنګه تلفظ کېږي هغه زده کوو د خیر سره. لومړی شی سیلبل یا سیلاب یا څپه زده کوو. سیلبل یا سیلاب یا څپه چې ده دا په انګلیسي کې تعریفوو، داسې کېږي ډیفینیشن معنا تعریف. Separation of sounds in a word is called syllable. د اوازونو جدایي په یو لغت کې له سیلاب څخه عبارت ده، یا په یو لغت کې د اوازونو جلاوالي ته سیلاب ویل کېږي. په مثال سره که چیرې موږ تاسو وګورو دغه د ایکسپنسیو لغات دي، دا درې سیلابه لري. څو سیلابه؟ درې سیلابه. ایکس یو سیلاب سو، پن بل سیلاب سو، سیو بل سیلاب سو، ایکسپنسیو دا درې سیلابه سو. اوس که چیرې داسې نور مثالونه یاد کړئ لکه کیټ یو سیلاب سو، کیټ دلته هېڅ د اواز جلاوالی نه دی راغلی. اټ یو سیلاب سو. ایفل معنا سیب، چې دا دوه سیلابه سوله. که چیرې موږ دا په دغه سره ولیکو، په سیلابو سره ولیکو، نو موږ کولی شو په اسانۍ سره دلته دا سیلابونه ځان ته معلوم کړو. مثلا CAT کیټ معنا شي، کیټ یو سیلاب سو. او که چیرې ایفل لیکې ایفل دا دوه سیلاب سو. او که لیکې مثلا سوري دوه سیلاب سو، یعنی په دې ځای کې سو جلاسو، ری جلاسو، سوري دوه سیلاب سو. او دارنګه نور دغه هم یادولی سو لکه کمپیوټر سیدی کمپیوټر درې سیلاب سو. کمپیوټر درې سیلاب سو. سیدی راځو دغه حروف سره یو ځای سي، نو کېدلی سي مختلف ډول لغاتونه جوړ کړي چې دغه لغاتونو ته ورډز ویل کېږي. په انګلیسي کې چې ورته ویل کېږي ورډز چې تعریفوو definition یې په دې ډول سره دی: some letters which are used in order has meaning and pronounced is called word. لغت څو توري چې په ترتیب سره استعمال شي، تلفظ شي او معنا ولري لغت بلل کېږي. یا word is the combination of two or more words that has meaning. لغت د دوو یا درو تورو، د دوو درو یا څو تورو د یو ځای کېدو څخه په لاس راځي چې مناسبه معنا ولري. صحیح. دا مناسبه معنا لرونکي لغتونه مثال د خبري مثالونه: بوک BOOK بوک معنا کتاب، سټډي معنا مطالعه، او ټرای معنا هڅه کول. راځو داسې لغاتونه د الفبا څخه جوړیږي، نو د لغاتو څخه چې کوم د لغاتو د ترتیب څخه چې کوم شی په لاس راځي هغه ته ویل کېږي سنټنس یا جمله. Some words which used in order and has logical meaning is called sentence. څو لغاتونه چې په ترتیب سره استعمال سي او یو منطقي معنا ولري جمله بلل کېږي، یو سمه معنا ولري جمله بلل کېږي. ګوره هر لغات په پرله پسې څو لغاتونه ولیکي، شاید هر لغات جلا معنا ولري، لیکن که چیرې ښه منطقي معنا ځینې غواړي نو دوی باید په داسې ترتیب سره ولیکل سي چې هغه یو خاصه معنا ورکړي. صحیح. مثال د خبرې د
it is a really useful book دا ډیر ګټور کتاب دی یا دا واقعا ګټور کتاب دی سیدی it is a really useful book دا ډیر ګټور کتاب دی راځو د دې څخه وروسته چې جمله جوړه سوله د جملې څخه وروسته موږ پوهیږو چې د جملې اجزاوي یعنی جمله چې جوړیږي هغه ته ویل کېږي لغاتونه دغه لغاتونه د دوی د وظایف پر بنا د دوی د اهمیت پر بنا باندې په لاندې برخو باندې ویشل شوي دي چې وایي دغه برخو ته د کلام اجزا ویل کېږي یا پارت اف سپیچ ویل کېږي سیدي پارت اف سپیچ یا د کلام اجزاوي په لاندې ډول سره دي یعنی ټوله چې دي 9 ډوله دي څو ډوله دي 9 ډوله په یوه جمله کې 9 ډوله لغاتونه استعمالیږي کېدلی شي د دې څخه 2 3 4 5 یا ټوله 9 ډوله 9 رقمه ټوله پکې کارول شوي وي لیکن امکان لري یو دانه 2 دانې یا 3 دانې هم کارول شوي دي اول چې دی هغه نوم دی یا اسم دی اسم یا نوم چې په انګلیسي کې ورته ناون ویل کېږي او بل ضمیر دی چې په انګلیسي کې ورته پروناون ویل کېږي او بل فعل دی چې په انګلیسي کې ورته ورب ویل کېږي او دریم څلورم چې دی هغه صفت دی چې په انګلیسي کې ورته اډجکټیو ویل کېږي او پنځم اډورب یا قید دی چې په انګلیسي کې ورته اډورب ویل کېږي او شپږم حرف ربط دی چې په انګلیسي کې ورته کنجنکشن ویل کېږي او بل حرف اضافت دی چې د پریپوزیشن په نامه سره یادیږي او ندایه حرف دی چې یا ندایه توري دی چې هغه په انګلیسي کې انټرجنکشن په نامه سره یادیږي او دا سپیل دلته غلط شوی دی انټرلونیشن په نامه سره یاد کړی دی سي تعریف د تعریف توري دی نه هم د تعریف توري دی چې په انګلیسي کې ورته آرټیکلز ویل کېږي یا آرټیکل ویل کېږي راځو لومړی د اسم څخه شروع کوو چې اسم څه شي دی اسم لکه موږ تاسې چې وایو اسم و نوم ته وایي نوم چې دی د یو شي شخص یا ځای د نومولو لپاره کارول کېږي په انګلیسي کې تعریف داسې کوو چې a noun is defined as the name of person place or thing نون یا اسم چې دی د یو اسم د یو شخص ځای یا یو شی د نوم په ډول سره پیژندل شوی دی for this process of naming دغه نومونې لپاره we must make use of many different noun types in order to abide by the rule of English grammar ترڅو د انګلیش ګرامر مو چې کړی وي په سي ډول سره استعمال کړی وي د مختلفو نومونو په استعمال سره په دې ځای کې موږ کولای شو د مختلف نومونه ولرو یعنی هغه نوم کېدلی شي چې یا د یو شخص لپاره پرسن لپاره وي یا یو ځای یا پلیس لپاره وي یا د یو شي یا تینګز لپاره وي سي دي نو شخص لکه یو څوک چې په انسانانو کې یادو احمد شاه بابا میرویس نیکه احمد محمود کریم هر یو چې یاد کو او پلیس ځای لکه کندهار کابل ارغنداو فراه هلمند هر ډول ځای کولی شو چې په دې ځای کې یاد کو امریکا تنګ شان په شانو کې نو هر شی راځي قلم کتابچه کمپیوټر او داسې نور دغه نومونه د دوی د ډولونو پر اساس یعنی د شخص ځای او تنګ په کتو سره په ځینو خاصو ډولو باندې ویشل شوي چې هغه تقریبا 6 ډوله دي ټوله ډولونه یې څو دي 6 ډوله دي هر ډول یې کېدلی شي موږ تاسو دلته ووینو دغه 6 ډولونه اول کامن نیم دی یعنی عام نوم دی دوهم پراپر یا ځانګړی نوم دی یا خاص نوم دی سیدی بل کلیکټیو نون چې د جمع نوم بلل کېږي او بل کمپاوند یا مرکب نوم دی کمپاوند نون او بل مټیریل یا د شانو نوم دی او بل ابستراکټ نون یا د احساساتو نوم دی سیدی د حس نوم دی چې به حس شي نوم بلل کېږي سیدی لومړی کمان یا عام نوم دی کمان نوم چې دی د عام نو اشخاصو شانو او ځای د لپاره استعمالیږي مثال د خبرې بای هلک د ټولو الکوانو د لپاره بای استعمالیږي فورست ځنګل دی هر ځای چې ځنګل یې دغه د لپاره موږ کولی شو چې ځنګل فورست وکاروو راک ډبره ده سیدي کلی خاوره ده او داسې نور نومونه دي کمپیوټر یو عام نوم دی سیدي See, a common noun refers to general class of person, place or thing.
دغه د عام نوم چې دی دا د شانو د اشخاصو شانو او ځایونو و عمومي ټولۍ ته ویل کېږي سیدي. These words refers to